السلام علیکم. تاسو ګورئ جی کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم ستاسو ملګری عمر علي. امید کوم چې به ښه یاست، جوړ به یاست. زما د نن د ویډیو ټاپک دا دی چې به د یوه بټن څخه به هولډر څنګه کنټرولوئ. یعنې چې کوم په هولډر کې بلب لګېدلی دی، هغه به تی د بټن د ذریعې د بټن د لارې به تی هغه څنګه بندولی سي او خلاصولی به سي. نو دا ویډیو تی د شروع سره تر پایه پورې وګورئ، انشاءالله ستی به سر په خلاص سي. که چیرې بیا هم ستی سر نسي په خلاص، دا ویډیو بیا تی دوه وارې وګورئ. که بیا هم سر نه په خلاصېږي، بیا تی موږ ته په کمنټ سکشن کې یا په بایو کې زما د واتساپ نمبر دی، تی موږ ته په واتساپ باندې میسج هم راکولی سئ. ملګرو، دلته ما به دا بورډ باندې یو ډایګرام کوچنی تی ته جوړ کړی دی چې ستی ښه سر په خلاص سي. فرض یې که دا د ګریډ څخه یعنې د وابډا څخه چې کوم ولټیج دی دا را روان دی 220. دا یو نیم سل، یو سل اتیا، 200، 2.5 هم دا کېدی سي. دا فیز تار دی یعنې لاین تار چې کوم چې ګرم ورته ویل کېږي، او دا نیوټرل تار دی یعنې چې کوم ټنډه ورته ویل کېږي. اوس زه دا کوم چې فیز دلته دا بټنې ته ورکړم. دا زموږ بټنه ده، دا بټن سو. د بټن اسم آباد بیا دا د دې چې کوم تار دی هغه هولډر ته ځي. د هولډر چې کوم بل تار دی هغه ټنډه یعنې نیوټرل یې دغه دی، الریډي دلته راغلی دی و دا هولډر ته. دا هولډر سو. اوس دا بټنه بنده ده چې دا بټن زه داسې پریس کړم، د دې څخه کرنټ ولاړي دا هولډرې ته. هولډر چې کوم نیوټرل دی هغه الریډي په کښې کې دی، نو چې په دې هولډر کې کوم یو بلب دی هغه بلب په روشنه سي، هغه به ولګېږي. زما د خبرې مطلب دا دی، دا کوم ډایګرام چې ما ستی دپاره دلته جوړ کړئ، دا په دې خاطر چې ستی ښه سر په خلاص سي. همیشه چې کوم بټن راځي په سرکټ کې، په الکتریکل زبنګ چې کوم ورته وایي بټنه چې ده هغه د دروازې کار کوي. اوس فرض یې که دا دروازه بنده ده چې زه دا پریس کړم، د دې څخه کرنټ ځي دا هولډرې ته. په هولډر چې کوم بلب لګېدلی دی چې تا چوړی والا دی یا چار یو دی، هغه به ولګېږي. او کوم چې نیوټرل دی، نیوټرل دلته دغه دی ډایرکټ روان دی. اوس زه پریکټیکل چې دی هغه د دې بټنې او د دې هولډر چې کوم وایرینګ دی هغه به زه دلته به دغه بورډ کې درته وکړم. په دې به انشاءالله ستی سر خلاص شوی. زه به بیا یو وارې درته ریپیټ کړم. دا د ګریډ سره روان دی 220 ولټه یا 1.5 سل یا 180 یا 200. دا 300 ته هم تللی سي، 280، 2.5. کم چې 300 ولټ ته بجلی ورسیږي، کم چې د کور شیان دي هغه کار شي، اکثر اوقات هغه په 300 ولټ کې خرابېږي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې یعنې دا ستا بجلی ده، د میټر د خوا چې کوم بجلی را روانه ده. دا فیز تار دی، دا فیز راغلی دلته نیوټرل دغه ته سوري بټنې ته. دا بټنه ده چې ته کله بټنه کښېکاږي پریس یې کړې، د دې څخه کرنټ ولاړ سي و دغه ته هولډر ته. دا هولډر دی. نو په دې هولډر چې کوم نیوټرل دی هغه دغه دی الریډي راغلی دی. اوس به زه د دې وایرینګ در وکړم، بیا به انشاءالله ستی ښه سر په خلاص سي. ملګرو، څنګه چې ما په دې بورډ باندې تا ته ډایګرام جوړ کړی و، دغه کوچنی یو بټن یو هولډر به څنګه تی کنټرولوئ، د دې وایرینګ به تی څنګه کوئ، دا تی دلته لیدلی سئ چې دا بټن ده. دا وګوره، دا بټن سوه. په بټن کې ما تا ته درته ویل چې دلته فیس راځي، د فیس څخه یعنې د بټنې څخه بیا ځي او ټیږي و هولډر ته. د هولډر چې کوم دا تور تار دی دا نیوټرل دی، او دغه یو پوینټ چې د دې خالي پاته دی، د خالي ځای کې دا فیس ورکوو. دا فیس تار دلته راغلی، فیس دا نیوټرل تار په دې کې یو دی، او فیس دلته سره تقسیم شوی دی. بټنې ته راغلی، د بټنې څخه تللی دی هولډر ته. دا دی وګوره. اوس دغه شو به موږ د ساکټ ته ساکټیر له وراچو، باره به په دې کې بلب چیک کړو. ملګرو، د دې بورډ چې کوم وایرینګ و دا کمپلیټه سو. اوس موږ دلته د دې ساکټیر د مدده څخه به دته اوس کرنټ ورکوو. دا شومه دلته ورواچوله، په دې کې کرنټ راغلی دلته دا بټنې ته، د بټنې څخه به هلته ځي. اوس زه دا بلب دلته ورچوم.
چې څنګه زه دا بټن پریس کوم دا بلب په ولګېږي. دا وګوره اوس په دې دوو تارو کې کرنټ راغلی، په دې فیس کې ګرم دی او په دا نیوټرل کې یعنې ټنډه دی. چې زه دا بټن پریس کوم بلب په ولګېږي او چې بند کوم دا بلب بند شي. دا تی دا د دې وایرینګ کتلی شي. ایله لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چیرې ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زما چینل جې کې الکتریک پښتو د سره سبسکرایب کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملاویږو به انشاءالله د نوې ویډیو سره د نوې ټاپک سره. فی الحال د خدای په امان.